بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه ستاسو ورور ارجے فرھاد سباون، تاسو ګورئ سباون ټي وي. ګرانو کتونکو، نننۍ ویډیو پیغام زما د طاهر خان باره کې ده. طاهر خان کوم چې د بټخیلې سیمې سره تعلق ساتي، د هغه باره کې ده. طاهر خان ته زما دا یو پیغام دی چې طاهر خانه ته ځان ته سوشل ورکر وې. ته وایې چې زه د پښتنو خدمت کوم، زه د قوم خدمت کوم، زه د پاکستان خدمت کوم. د دې خبرې نه اندازه لګي کوم چې د عبیدالله دا کیس دی. د عبیدالله چې ستا کوم ملګری چې دی عبیدالله، په هغه چې کومه مسله راله ما ته د هغې نه اندازه ولګېده چې ته د هېڅ چا خدمت نه کوې. ته صرف او صرف د خپل جیب دپاره خدمت کوې، او ته صرف او صرف د خپل شهرت دپاره او د خپل نوم دپاره لګیای او دا خدمت کوې. ستا به څه خدمت مړه خو چېرته یا چېرته د سنګر سره ویډیو کړي یا چېرته د یو غریب نه ویډیو کړي، خو په دې سوچ او په دې خیال دې کړی ده چې زما پکې څه پنګه وشي، زما پکې څه وشي. لکه په دغه سوچ دې کړی ده، په دې سوچ دې نه ده کړی چې زه یا د الله د رضا دپاره کار کوم، یا د قوم دپاره کار کوم، یا د انساني خدمت دپاره کار کوم. په هېڅ فکر په هېڅ سوچ دې نه ده کړې. خبره څه ده کتونکو؟ خبره دغه ده چې د عبیدالله نومې یو کس و، د چارسدي سیمې سره تعلق ساتي. د نن نه څه تقریبا میاشت مخکې چې په هغه باندې یو مسله راغلې وه، هغه یو ادارې چوت کړی و، پته نه لګي چې ISI چوت کړی و، پته نه لګي چې پولیسو چوت کړی و. ما دونه معلومات نه دی کړی، خو هغه غیب و، لاپته و. د هغې دپاره ځینو ملګرو اواز اوچت کړلو. طاهر خان چې و نو طاهر خان پې چپ پاتې شو. چپ پې ولې پاتې شو؟ نن کو زه په طاهر خان ګوته نیسم، نن کو زه په طاهر خان تنقید کوم. وجه دغه ده چې دغه کم کس چې و عبیدالله، دغه د طاهر خان ډېر سخت ملګری و او د ده ډېر سخت دوست و. طاهر خان دپاره د ډېر څه کړي و. کله چې عبیدالله ښه و، کله چې عبیدالله په سمو حالاتو کې و، نو طاهر خان چې و، طاهر خان او عبیدالله به د یو بل نه زارېدل. عبیدالله غیب شلو. د عبیدالله 2-3 ورځې مخکې د هغه زوی هم پیدا شلو، د هغه په کور کې خوشحالي راله. عبیدالله غیب شلو، لاړ، خبره ختمه. د عبیدالله کم کور والا چې و، کم فیملی چې و، کم مور چې و، کم پلار چې و، کم رور چې و، کم ښځه چې وه، هغه په سختو مشکلاتو کې هغو جړل. د طاهر خان سره په رابطه کې هم چې طاهر خان زموږ دپاره آواز اوچت کړه، طاهر خان زموږ دپاره منډې ترړې ووه. طاهر خان عبیدالله ستا رور و، تا خو به وایې چې زما رور دی، خو طاهر خان په هغې کې هېڅ کارکردګي ادا نه کړله. طاهر خان چپ پاتې شولو. راتله خبره راتله، علب خان شیرپا یو پوسټ شیر کړلو چې زموږ یو تکړه ځوان به ورته ووایم، واقع ده چې د پاکستان دفاع کړې ده، واقع ده چې د پاکستان بچی دی، واقع ده چې د پاکستان دپاره د ډېر څه کړي، واقع ده چې د پاکستان شهر دی. ذیشان خان چې ډېرو خلکو به پرې تنقیدونه کول، ډېرو خلکو به پرې رشتونګونه جوړول، ډېرو خلکو به پرې لطیفې کولې، ډېرو خلکو به پرې بد رد وي. هغه بد ذیشان خان راپاڅېدو چې دغه عبیدالله په یو ویډیو کې خبره هم کوي چې ما به کنده کاته او ذیشان خان به مې ورته اچولو. هغه ذیشان خان راپاڅېدو، د عبیدالله دپاره یواز پورته کړو. یوازې اواز پورته کېده نه چې روژه وه، په ذات خود به یې زه راولم په ځان چې روژه وه، زما د کوره زما د فیملی نه یو سړی ورک شي، نو زه به داسې کارکردګي پکې ادا نه کړم، داسې منډه ترله به پکې ادا نه کړم لکه په دې روژه کې چې ذیشان خان کومه منډه والې ده، کومه ترلی والې ده په ویډیوګانو. یوازې نه، نور هم هغه ډېر زور لګولی دی، تاڼې ته تللی، تحصیل ته تللی دی، میډیا ته تللی دی، هر ځای ته تللی دی، تر دې پورې چې د عبیدالله کور ته هم تللی دی. او طاهر خان په دغه کې چپ پاتې شو. طاهر خانه ته یو سوشل ورکر یې، ته یو سوشل ورکر یې، صحیح ده، ته به د هر چا دپاره آواز اوچتې. عبیدالله ته ستا داسې و لکه رور. عبیدالله ستا دپاره څه نه دي کړي، او ته نن د عبیدالله په خبره باندې چپ پاتې کېدی. ګوره ښه کس خو هغه دی که نه، ښه کس خو هغه دی چې یو سړی د سره بد کوي او ته ورسره ښه کوي. تاسې خو هر څوک کوي چې یو سړی در سره ښه کوي، ته به ورسره هم ښه کوې. خو ظاهره خبره چې یو سړی در سره ښه کوي نو ته به ورسره هم ښه کوې، خو چې یو سړی در سره بد کوي او ته ورسره ښه وکړې، د دې نه اندازه دا ولګېده چې ذیشان خان چې دی هغه په سچه دی او طاهر خانه تا غلا کړې ده. ته د خپل مفادو دپاره لګې په دې میډیا باندې، ته د قوم خدمت نه کوې، ته څه وي او څه شوې. د دې نه خو ظاهره دا ده چې ذیشان خان چې کومې چغې والي، ذیشان خان چې کوم اواز پورته کړی و د نن نه 3-4 میاشتې مخکې، دې خلکو ته به یې چغې والي، د عوامو ته دې خلکو ته به یې چغې والي، د عوامو ته به یې چغې والي چې طاهر خان غل دی، غل دی، خو تاسو نه منله. طاهر خان چې دی هغه د طاهر خان چې دی هغه د خپل جیب دپاره لګیا دی. خلکه تاسو ټولو ته ویم چې طاهر خان چې دی هغه کې د سره انسانیت شته نه، په هغه کې د سره د انسانیت جذبه شته دی نه.
هغه نن د خپل ملګري دپاره د خپل رور دپاره اواز نه چوتی، سبا له به ستا دپاره څه اواز پورته کړي. غرور به د طاهر خان یو ځلې مات شي، دونه غرور مه کوه لکه راته چې څونه غرور کوې. عزت او شهرت چې دی هغه الله تعالی ورکوي. دا خو پته ده که نه تا ته چې دا عزت او دا شهرت چې دی دا الله ورکوي. الله یې درنه اخیستی هم شي چې ته د خپل رور دپاره نن اواز نه پورته کوې، ته د خپل ملګري دپاره اواز نه اوچوتی، ته به اخر د چا دپاره اوچوتی؟ ته بیا ولې دعوه کوې چې زه سوشل ورکر یم؟ ته بیا ولې دعوه کوې چې زه سماجي کارکون یم؟ بیا دپاره داسې خبر مه کوه، یا د دې سکرین نه اوټ شه، یا داسې دغه مه کوه، او یا داسې بېمانتي او یا داسې غرور مه کوه، یو داسې قسم تکبر مه کوه لکه دا ته چې څومره تکبر او دا څومره غرور دې رانیولی دی. همیشه دپاره د بېمانتیا کارونه کوي، همیشه دپاره د غلا کارونه کوي، ټول عمر د غلاګانې کړي، ټول عمر د خلک لوټلی دی، ټول عمر دې د بل د بېعزتۍ کوشش کړی دی چې کله چې د علب خان شیرپو ستا د غلا خبره ښکاره کړله نو تا خلکو ته ویل چې ده ته کنځلې اوبه دې ردې کوه. نن ستا هغه چمچې هم ظاهروي چې علب خان شیرپو ته مونږ کنځلې کړي دي او د طاهر خان په وینا هم کړي دي. طاهر خانه ته وایې زه د خلکو د عزت خیال ساتم، ته وایې زه د پښتو د عزت خیال ساتم، ته وایې زه د معاشرې د عزت خیال ساتم، ته الټه د خلکو بېعزتي کوې. تا چې څه کړي دي مونږ ته پته ده، تا د خلکو بېعزتي کړې ده الټه. تا د حق دپاره اواز نه دی چوت کړی، تا ته به د 1,00,000 کسانو نه سوا غریبانانو ویلي چې زموږ اواز اوچت که، خو تا د یو چا اواز هم نه دی چوت کړی چې ته پوهېږې چې په دې کې ماته څه شوړه میلاویږي، چې ته پوهېږې چې په دې کې ماته څه شهرت میلاویږي. ته د هغه کس دپاره تلې، تا د هغه کس دپاره اواز اوچت کړی دی، تا د قوم خدمت نه دی کړی، تا د قوم بېعزتي کړې ده. زه نن ذیشان خان ته سلوټ کوم چې ذیشان خان نن کوم کارکردګي ادا کړې ده نو زه ورته سلوټ کوم، او زه دغې خلکو ته هم یم چې ذیشان خان چې څه ویل حقیقت یې ویلي دي. د ذیشان خان ملګرتیا وکړئ، د ذیشان خان له سپورټ ورکړئ. ذیشان خان ستاسو د دې پاکستان دپاره دفاع کوي، ذیشان خان ستاسو د پاکستان دشمن له جواب ورکړی دی. ذیشان خان بد سړی نه دی. ذیشان خان کو نن د پاکستان په یو سړي تنقید کړی دی نو بېجایه به یې نه یې کړی، په هغه کې به غلا وي. د غلا په نسبت به یې تنقید کړی وي. ګرانو کتونکو زما دا ویډیو طاهر خان غل ته ورسو چې طاهر خانه ته د هېڅ چا هم په کار نه راځي، یا خو سم خدمت کوه، دا غرور او تکبر دې پرېږده، دا لوی دې پرېږده. لوی د یو هغه ذات سره خوند کوي، لوی ستا سره خوند نه کوي، لوی د الله سره خوند کوي، لوی ستا کار نه دی. دا د بېغیرتۍ دا کارونه پرېږده. ذلت او شهرت چې دی هغه الله پاک ورکوي، یو عزت تاله کو نن الله یو عزت در کړی دی، خو څه موقع یې تاله در کړې. دا موقع به ستا نه والي، دا موقع به ستا نه والي، دا موقع به ستا نه ختمه شي. د قوم خدمت پرې وکړه بېغیرته. زما دا پیغام ورسوئ ګرانو کتونکو، زما دا پیغام طاهر خان ته ورسوئ او طاهر شعر یې کوي چې څومره شعر کولی شي دومره شعر کوي چې د طاهر خان ته ورسي. کتونکو د ویډیو مقصد او د ویډیو نه چوړ دغه دی چې طاهر خان چې دی هغه خپل د جیب دپاره لګیا دی، د خپلو مفادو دپاره لګیا دی چې هغه د خپل ملګري عبیدالله دپاره اواز اوچت نه کړو. نو ستاسو دپاره به څه اواز اوچت کړي؟ ستاسو دپاره چې هغه د خپل رور ملګري د عبیدالله دپاره اواز اوچت نه کړو نو ستاسو به څه اواز اوچت کړي؟ ستاسو به څه غږ پورته کړي؟ طاهر خان څه کړي ماته دې وښیي که نه؟ طاهر خان دې ماته یو کارکردګي وښیي. طاهر خان چې کوم تنظیم ته کوم زګي ته ورغلی دی د هغه چې پکې پیدا نه هغه د هغه ځای نه وتی دی، د هغه ځای الټه د هغه ځای بېعزتي کړې ده. طاهر خان همیشه دپاره د بل د بېعزتۍ کوشش کړی دی. ګرانو ملګرو ډېره مننه، بښنه درنه غواړم که به چا خبرې بدې لګېدلې وي، زه ترې بښنه غواړم، خو زما حقیقت وینا وه ما وکړله. زه یو پیره بیا هم ذیشان خان ته سلوټ کوم او ذیشان خان ته سلام کوم چې ذیشان خانه د نرې مور زوی او په تا باندې زه ویاړ کوم، په تا باندې فخر کوم. تا همیشه دپاره د پاکستان سپورټ کړی او ته رښتیا د پاکستان بچی په حقیقت وینا کې درته وایم چې ذیشان خانه ته د پاکستان بچی، ته د پاکستان د خاورې بچی. زه تا ته سلوټ کوم چې د داسې خلکو اواز پورته کوې، د داسې خلکو اواز پورته کوې چې ستا دپاره خپې وایي، ستا خپې وایي، تا کندو ته غورځوي او ته بیا هم د هغه خلکو اواز اوچتوې. نو زه تا ته سلام کوم ذیشان خانه، ډېره مهرباني دا ویډیو شیر کړئ، بښنه درنه غواړم.